بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة 213 آية پورې خبره شوې په دې اخرنی آیتونو کې د طلاق مسلې بیانې دي او چې یو سړی طلاق ورکړي دریم، نو دا زنانه بیا په ده باندې حرامه شوه چې بل خاوند سره نکاح وکړي، نو بیا راواپس کیدی شي، خو په شرط د دې چې په خپله مرضۍ هغه کسې واده کړي او بیا هغه پرېږدي، حلاله به نه وي، د حلالۍ په نیت به نه وي. اوس الله رب العزت په دې راروان آیت کې دا مسله بیانوي چې کله تاسو زنانو له طلاق ورکوئ او دوی نیټې ته نږدې شي، نیټې ختمیږي د عدت، نو یا یې په ښه طریقې سره وساتئ یا یې په ښه طریقې سره ازادې کوئ او ضرر وله مه ورکوئ. اسلام د هر چا د حقوقو خیال ساتلی دی، نو دا نه دی چې یاره خاوند دی جو حق یې ډېر دی دی هر څه کولی شي، نه، د خاوند حق شتي، خو دی دومره څه کولی شي چې څومره شریعت دله اجازت ورکوي، دا د خپلې مرضۍ مسله نه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء أو كلجتاسو تلاقي كي زنانا فبلغن أجلهن بس نجديش نيتيخ بلتا فأمسكوهن بمعروف نوساتي دوي بخطريقي سراب أو سرحوهن بمعروف يي بريدي بخطريقي سراب ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او مبندوي دوي دپاره د ضرر ورکولو د دې دپاره چې تاسو زیاتې وکئ یا زیاتې کوئ، دې دپاره به نه بندې. لکه موږ پرون دا خبره ذکر کړې چې جاهلیت په زمانه کې یو دا طریقه وه او اوس هم دا جاهلیت شتي بعضو کې چې ښځې له به طلاق ورکړو چې کله به عدت ختمېدو ته نږدې شو بیا به یې راواپس کړه، بیا به یې طلاق ورکړو، بیا به یې راواپس کړه، بیا به یې طلاق ورکړو، نو تنګولی به یې ظلم به یې کوو. نو الله رب العزت خو یو دا طلاق 3 پورې محدود کړو، بله دا چې وی که راواپس کې نو په ښه طریقې سره صحیح ژوند ورسره تېرې، عدل او انصاف کولی شي راواپس یې که نه په ښه طریقې سره نشي نو بیا په ښه طریقې سره یې پرېږده. په ښه طریقې سره پرېښوده دا دي چې د دې نه به دشمنیانې نه جوړوي، نه به دغه طعنې ورکوي عمر له، او نه به دې سړي له طعنه ورکوي. دا د پښتو په معاشره کې دا بله ناروا خبره ده چې څوک ښځه طلاقه کړي نو بیا هغه ته هم ټول عمر چې دی خلک د عیب نسبت کوي چې ده ښځه طلاقه کړې، نو څه وکړي چې ژوند نه تېرېږي. او شریعت کې د طلاق دي د څه دپاره، هسې خو نه یې راغلي چې بس هسې لوله، دا د یو مسلې حل دی. نو که څوک راولګي ښځې له طلاق ورکړي، ژوند ورسره د ده نه تېرېدو، د هغې د تېرېدو، نو دا خو د څه ګناه خو یې نه ده کړې، بلکې زیاتې به دا وې چې ده دا ښځه به زور ساتلی، د هغې ژوند هم تنګ کړی وی او خپل هم تنګ کړی وی، زیاتې دا و. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، او چا چې وکړو دا کار نو یقینا د ظلم وکړو په خپل ځان. ګوره الله داسې ونه وایي چې ظلم وکړو په زنانه، اول ظلم ده په ځان باندې کړی دی. څوک چې د ښځې سره ظلم او زیاتې کوي که نه، نو ته دا مه ګوره چې یاره یو ما په ښځې ظلم وکړو زه زورور یم زه تکړه یم، اول ظلم تا په خپل ځان باندې کړی دی.
او زیاتی د خپل ځان سره کړی دی چې د الله نافرمانی دې وکړه الله به عذاب درکړي الله به دې راونیسي دا ظلم کول د خپل ځان سره دی ولا تتخذوا آيات الله هزوا او منیسئ آیتونه د الله په ټوغو سره دا لوی نصیحت دی زموږ دپاره ټوغې جوړول د الله د احکاماتو نه داسې چې یو سړی راولګي هسې د طلاق نه ګپ جوړ کړي د ټوغې جوړول دي یا ما 100 پیرې طلاقه کړې او زه ته مې 1,00,000 پیرې طلاقه کړې په یو ځای د ټوغې جوړول دي دغه شان زنانه نه طلاقوي نه ورسره صحیح ژوند تېروي دا ټوغې جوړول دي او داسې په دې نور مثالونه دي الله وایي زما د دین نه احکاماتو نه زما د ایتونو نه ټوغې مه جوړوئ او کله چې هغه کس طلاق ورکړي د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او په یو ځای ورکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي ایلعب بکتاب الله آیا د الله په کتاب باندې لوبې کوئ او زه خو لا ژوندی یم زه خو لا دنیا نه تللی یم نه یم نو الله د احکاماتو نه ټوکې مه جوړوئ زموږ خواله دنیا راځي راماتې او بیا جو هغه جو پوه شوی نه یم هغه جو دماغو مې کار نه کوو هغه جو لږ لیونی شوی وم او هغه جو رور داسې و او کاکا و اوله کې سوچ کوه د طلاقو دا مسلې ټوکې نه دي مسخرې نه دي واذکروا نعمة الله علیکم او یاد کئی احسانات د الله په تاسو باندې دومره خیر در سره کړي نو تاسو هم د هغه د احکاماتو بیا خیال ساتئ که نه او ګوره غټ ښه دا دي چې موږ ته د دین واضحه کړی او هر چا له حق ورکړی دی او تاسو هسې سوچ وکئ یوې لمحې له که چېرته د زنانه د حقوق نه وی د خاوند د حقوق نه وی خو د څاروو ژوند به وکړه د زناورو ژوند به موږ تېرو الله پولې یې ښودي دي دا الله رحم دی چې نه داسې کوه داسې مه کوه ښځه داسې کولی شي داسې نشي کولی خاوند داسې کولی شي داسې نشي کولی دا خو ټول رحم دی په موږ باندې او غټ نعمت هغه قرآن او حدیث وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة او هغه چې رالیږلي دي الله په تاسو د کتاب نه او د سنت نه یعظکم به نصیحت کوي الله تاسو ته په دې سره مخکې یاد کوي د الله احسانات او نعمتونه خو دا نعمت یې پکې خاص ذکر کړو نو فایده دا شوه چې د الله په نعمتونو کې غټ نعمت هغه د الله رب العزت دا دین دی بیا په دې پوهېده دا بل غټ نعمت دی دا دین خو الله ډېرو خلکو ته نصیب کړی خو په دې باندې پوهېده الله رب العزت هر چا ته نه یې نصیب کړي نو که چېرته ته پې الله پوه کړی یا طاقت یې در کړی په دې باندې د ځان د پوه کولو نو بیا د الله شکرونه ډېر ادا کوه ځکه چې تا له زیاتي نعمت در کړی دی بله فایده دا شوه چې قرآن او حدیث الله دې دپاره لېږلي چې نصیحت ته ویوالی یعظکم به صرف د تلاوتونو دپاره نه دي چې ته قرآن تلاوت کوې او د حدیثونو مطالعه کوې او ښکلی را ښکلی او خوشحاله چې ما سره کور کې پروت دی زما په ایمان دی نصیحت دی هلې که نه دی عمل پې کې که نه کې غټه مسله دا ده دا قرآنونه خو جوماتونه دې ډک دي کورونو کې پراته دي په موبایلو کې دي سوال دا دی د خلکو نه چې تاسو د دې قرآن نصیحت قبلوئ تاسو د حدیثونو نصیحت قبلوئ قرآن او حدیث دې دپاره دي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم او ویریږئ د الله نه او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې پوهه دی دا خبره دلته به دې وکړه چې ای سړو دنه پکې دا فایده پرته ده که تاسو په هر نیت تا ښځه ځان سره ساتئ او یا یې پرېږدئ نو ګوره الله په هر څه پوهه دی صحیح د ظاهري خلک به پوهه نه شي ستا په اراده ستا په زړه خو الله ته خو د هر څه پته ده وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکئ تاسو زنانو ته فبلغن اجلهن او ورسیږي هغوی نیټې خپلې ته فلا تعضلوهن نو مه منع کوئ هغوی ان ینکحن ازواجهن
د دې نه چې نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې رضا یي په خپل منځ کې په ښه طریقې سره دا بله مسله ده او دا آیت معقل ابن یسار رضی الله عنه مبارک کې نازل شوی د هغه خور یو کس طلاقه کړه نو بیا چې کله عدت ختمېدو وله هغه راغی وایي زه دا خپله ښځه واپس بوځم هغه پې هم راضي و خاوند پې هم راضي و او دغه ښځه پې هم راضي و د معقل دا خور هغه وایي ښه دا خو ټوغه جوړه کړې زما د خور نه یو طرف ته طلاقه بل طرف ته زه بیا بوځم الله دا آیت نازل کړو چې نه که چېرته ښځه خاوند بیا راځي په ښه طریقې سره په ناروا طریقې سره نه او دوی واپس کېده غواړي نو تاسو بیا مه منع کوئ د خپلې لوڼه یا خویندې یا بله خپله چې ده دې ځای کې وګوره ان ینکحنه چې نکاح وکړي دوی د نکاح نسبت یې زنانو ته کړی او ما پرون دا مسله ذکر کړه چې بعضو ځایونو کې الله نسبت ولي ته کړی مشر ته ځکه چې د زنانه د نکاح دپاره د مشر رضا کېدم شرط دي او د دې زنانه رضا کېدم شرط دی او دا دلته پکې دا خبره شتي څنګه الله وایي تاسو یې مه منع کوئ خیال هم دی که نه نو معنی دا چې د ولي طاقت شتي ځکه خو ته الله ووایي چې مه یې منع کوئ دې ځای کې یو بله فایده هغه درته بیان کړم خصوصا د سوره بقرې دا ځایونه که سره ډېر وي چې زه به مختصر خبره کوم خو دلته احکام دي او ډېر اهم دي دا ډېر اهمه مسله ده چې د خور لور ژوند به د خپل غیرت ته لاسه نه تباه کوې او ته به کور کې ناستې په ارام د خپلې ښځې سره او د خپلو بچو سره او ډډه دې لګولې ده او مزي دي او د یو عجزې ژوند تباه کې به دي چې زه پوښتنې یم او زه کته او زه بره خپله پښتو بل ځای کې پوره کوه په بله طریقه پښتو راښکاره که خو خور لور کور په دې مه تباه کوه دغه شان د خپلو ملګرو سره ملګرتیا د خپلوانو سره خپلولي د دې جنۍ په حساب مه ساته هغه داسې چې و جنۍ راضي نه دی چې زه پلانې نه کو او غالک هم ښه نه دی او ټولو ته پته ده چې بېدینه یې د کورنۍ ښه نه دی دا زما خپل دي نو خپلولي دې ورسره په بله طریقه ساته که نه لور پکې څه له تباه کړي خور څه له تباه کړي نه جي دا زموږ ملګری دی نه ورته نشو کولی ملګرتیا په بله طریقه کوو انسان تباه کړي نن به ما ورته خپله ملګرتیا مو پالو نن به موږ خپله پښتو هم پوره کړو سبا له به موږ نه یو دا ماشومه چې تا ورکړه دا به د 40-50 کاله څه کوي دا به دا ژوند څنګه تېروي د دې به څوک تپوس کوي دا په مخه به دا جنګ جګړې به څوک کوي نو د الله نه ویرېږئ خپله ملګرتیا په خپل سر پاله خپل ولي په خپل سر پاله غیرت پښتو دا د لور خور په حساب مه راښکاره کوه بل ځای کې راښکاره کوه یو جنۍ راځي ده خاونې پسې راغی ښه په دی پښیمانه ده انسان دی دا هم اوس وایي چې زه به بیا داسې نه کوم خاونو مو بیا به داسې نه کوو موږ خپل ژوند تېرو دی وایي نه نه جي موږ پښتانه یو پښتو جیب کې کېده دا جنۍ چې ته دنه واپس کې بل څوک یې غواړي هم نه د پښتو په معاشره کې خو بلکل نه غواړي دا طلاقه شوې ده بیا به ورسره څه کې او بیا به هم دا رور دا چې نن پښتو کوي او هم دا پلار چې نن پښتو کوي بیا به ټوس ټوس کوي عرضي کوي دا راته هم ناسته ده او دا راته هم ناسته ده کوي یې دقه شان که نه داسې نه کوي خویندې د دې یی هغه نورې خویندې چې کمې کور کې وي هغه وایي موږ د دې نه تنګ یو د بچو نه تنګ یو پلار ځان له که ښکاره نه کړي خو زړه کې یو ګوټ کې پرته وي وروڼه خو اکثر پکې هغه ښه صفا خبره کوي د وروڼو ښځې ټول نه غټه بدماشي هغوی پې خرڅوي ولې ظلم او زیاتی کوي پرېږدې چې خپل ژوند تېروي ته چې ځان له څه کوې هغه په بله طریقه باندې کوه نو دلته الله د دې نه منع کړې ده اوس څه وایي ګوره او دا ډېره ناشنا خبره الله رب العزت کړې ده ذلک یوعظ به دا حکم په دې نصیحت کیدی شي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر هغه چاته چې ستاسو نه ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ ګورئ په دې نصیحت دې خلکو ته کیدی شي
چې په الله مضبوط ایمان او په آخرت هغه د نصیحت قبلوي. ذلکم ازکا لکم واطهر، دا کار زیاتونکی دی ستاسو عزت لره او ښه پاکونکی دی. ازکا دې کې معنی د طهارت پرته ده او اطهر هم پاکۍ ته وایي. نو بعض علماو داسې ویلي چې ازکا معنی دې سره ستاسو زړونه به پاک شي او بدن به هم پاک شي. د څه نه د ګناهونو نه، یعنې اوس سړي لور خور کور کې کېنولی په زړه کې به ګناهونه اوړي راوړي. دی وایي نه جي موږ پښتو کړو. بدن کېدای شي په زنا کې واقع شي. دغه شان په دې کې د دې کور هم پاکوالی دی. کور د فحاشۍ نه پاک شو، عزت پکې دی. الله وایي ستاسو سبا له دا جنۍ وتښتېده یا دې پټې یارانې شروع کړې او د دغه زوړ خاوند سره رابطې کولې او بیا دا خبره راښکاره شوه، څومره به دا خلک وشرمېږي. الله وایي په دې کې ستاسو عزت هم دی، په دې کې ستاسو د زړونو او د بدنونو پاکوالی هم دی. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. د زړونو په حقیقت الله پوهه دی، موږ خو پرې نه یو پوه. نو څه چې راته الله وایي هغه کوه. اوس ګوره د میندو مسله بیانېږي. میندې ګوره دوه قسمې، یو هغه مور دی چې هغه خپل خاوند په نکاح کې ده، نو دا خو ماشوم له پی ورکوي. ماشوم ځکه چې دا دغه ماشوم د پلار سره ده. دویم هغه مور دی چې هغه طلاقه شي، نو چې طلاقه شي دا بچی خو د پلار دی، بچی د پلار دی. نو مسله دلته دا راځي چې مور به له پی ورکوي او که نه، نو هغه مسله بیانېږي. خلاصه د هغه مسلې دا ده چې په کار دا ده چې مور پی ورکوي او هغه انکار ونه کړي، ځکه چې بچی د دې نه پیدا دی او په دې حق دی. پلار له دا پکار دي چې دې زنانه له جوړه جامه خرچه ورکړي، ځکه چې دا اوس د ده په نکاح کې خو نه ده که نه، خو پردۍ زنانه ده او ستا بچي له پی ورکوي، نو خو څه وله ورکړه. او دواړو طرفونو ته به زیاتې نه کېږي. الله وایي څومره عدل او انصاف والا دین دی. او که چېرته دا ښځه بلکل دې ته غاړه نه ایږدي، نو الله وایي بیا بله طریقه دا ده چې تاسو وله یعنې بله زنانه کتی شي چې هغه وله پی ورکړي او هغې له به هم د هغې هغه حق ورکوئ. والوالدات يرضعن أولادهن، او میاندې به پی ورکوي خپلو بچو ته حولین کاملین، دوه کاله پوره. او دوه کاله په دې ذکر شو ځکه چې ماشوم پیو ته دوه کاله ضرورت لري. بس د دې نه اخوا ماشوم پیو ته داسې ضرورت نه لري څنګه چې دوه کالو کې لاندې ضرورت لري، هغه به نور خوراک ته ضرورت لري. نو دوه کاله ورکول پکار دي. خو دا یاده کړئ خبره، دوه کاله ورکول داسې نه دي چې دا بلکل فرض عین دي. که داسې وشي چې مور پلار په سلا باندې ماشوم دوه کال نه لاندې پیو نه منع کړي یا د دوه کالو نه زیات وله ورکوي او په دې کې د دې بچي فایدې، نو دې کې څه حرج نشته. دوه کال نه لاندې څنګه منع کړي؟ لکه ضرورت مطابق د نور پی وله ورکوي او د مور پلار مشوره پي او دې کې د ماشوم فایدې، دې کې څه حرج نشته. یا دوه کاله نه بره وله ورکوي هم څه حرج پکې نشته، خو دومره ده چې هغه فایده وله نه ورکوي ماشوم له، ځکه دوه کاله خو یې شوي. بله مسله دلته دا ده چې رضاعت هم په دې موده کې ثابتېږي. لکه چې یو زنانه 15 پیرې پی ورکړي یو ماشوم له 2 کاله کې دننه، نو دې سره حرمت ثابتېږي. اوس یو ماشوم له پی ورکړو د هغه عمر 3 کاله دی، حرمت نه ثابتېږي. ولې؟ 2 کالو نه سوا شوی دی. ګرمي خو نه ده په تا خو به صحیح لازم دی تا د کوم څادر چې ته ګرځې نو که ګرمي چې ایسیان یا پنکې څه ولګو صحیح دی.
وعلى لمن أراد أن يتم الرضاعة د پاره دا غچا چې غواړي چې پوره کړي موده د پی ورکولو. که څوک موده پوره کوي نو څو کاله به ورکوي؟ 2 کاله. وعلى المولود له او په هغه سړي چې بچی پیدا کړی شوی دی هغه د پاره څوک دی؟ دا پلار. اصلي تعبیر ته وګورئ د چا د پاره چې بچی پیدا کړی شوی دی، دا بچی اصل د پلار یې ګورئ، د ده دپاره پیدا کړی شوی دی. نو اصل او نسل او په هر څه کې بچی چې دی پلار ته ځي. په ده باندې څه دي؟ د په ذمه څه دي؟ رزقهن وکسوتهن بالمعروف، خوراک د دغو زنانو دی او جامه د هغوی د عرف مطابق. هسې خو نه ده په کار، ځکه چې ښځه خو د په نکاح کې نه ده که نه، اوس نکاح کې د مونږ خو د هغوی مسله واضحه ده، خو دا خو اوس پردی شوې ده. نو چې ستا بچي له پی ورکړي الله وي ته ولم خوراک ورکه، جوړه جامه ورکه، ښه څومره بالمعروف، د عرف مطابق. عرف یعنی هغه زمانه کې په دې څومره ورکړی کېږي هغې معلومات وکړه او د هغې مطابق ورکه. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف به نه ورکړی کېږي یو نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. دې ځکه ورسره دا ده کې د عامه قاعده یاده کړه، په هر څه کې یو چا باندې دومره بوج مه ږدي څومره چې اوچتولی نه شي. تا سره مزدور دی، تا سره نوکر دی، ستا کشر دی، ستا بچی دی، ستا ښځه ده، په دوی دومره بوج ږده چې څومره اوچتولی شي. ګوره ظلم به نه کړي. نو دا مسله صرف دلته نه ده، عام ژوند کې الله وایي یو نفس ته به تکلیف نه ورکړی کېږي. تکلیف مطلب یعنی یو کار به د هغه په ذمه نه ورکړی کېږي مګر دومره چې هغه اوچتولی شي. دا د هر چا په باره کې ده. لا تضار والدة بولدها، تکلیف به نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې. مور به نه تنګې، هغې ته تکلیف څنګه دی؟ یعنی بیماره ده، ده ورته نه لازم به وله دا پی ورکوي، یا پی ورکوي خو دی وله جوړه جامه نه ورکوي، یا څومره چې د عرف مطابق پیسې دي هغه نه ورکوي، نو دا کار به هم نه کوي. ولا مولود له بولده، او نه به د بچي پلار ته په بچي د هغه سره پلار ته هم تکلیف نه ورکوي چې مور یې هسې تنګوي را تنګوي، یا ورته وایي صحیح ده زه به پی ورکوم خو دومره دومره پیسې به راکوي، د حد نه زیاتې دي. وعلى الوارث مثل ذلك، او په وارث باندې لازم دی په مثل د دې کار. وارث ماشوم یعنی اوس یو سړی دی بچی پیدا شو هغه دنیا ته تللی، یاره دا د دې مور په منځ کې د بچي د مور په منځ کې د مسله راغلی د طلاقه کړې او بیا هغه سړی مړ شو، ماشوم پاتې شو. نو الله وایي وارثان به هم دقه کار کوي. کوم کار؟ جوړه جامه او حق به ورکوي. نو که د دې ماشوم مالي د طرف پلار نه مال پاتې په هغې کې دې ورکړي، خو حق به پوره ادا کوي. ظلم زیاتې چا سره نشي کېدی. څنګه شریعت ته ګوره، عدل او انصاف والا. فإن أرادا فصالا، نو که چېرته اراده وکړه دواړو د تینه د پرې کولو، عن تراض منهما، سره د رضامندتیا د دواړو نه، وتشاور او مشورې د دواړو نه، هغې نه پس او رضامندي د دواړو، یعنی هغه ښځه او خاوند اگر که منځ کې طلاق راغلی خو دوی به مشوره وکړي، یاره ماشوم نور د پیو نه پرې کوو، صحیح ده. نو دې دا مسله راووته چې هغه ښځه چې هغه د خاوند په نکاح کې ده خو به لازم مشوره د خاوند ومني او خاوند به د هغې نه هم تپوس کوي. نو دلته فایده راووته. بعض وایي مړه ښځې نه چا مشوره اخیستې ده. زموږ د پښتانه اکثر وایي
ګوره بعض کارونو کې به د ښځو نه مشورې هلي، خصوصا چې کم د کور سره تعلق ساتي او د بچو د ژوند سره. یو مسله پکې دا ده په دې کې مشوره مور هم ورکوي او پلار به هم ورکوي. نو که چېرته دوی مشوره په دې وکړه چې نور وله پی نه ورکوو، فلا جناح علیهما نو نشتي ګناه په دواړو. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او که تاسو غواړئ چې رضایي میاندې ونیسئ د پاره د بچو خپلو، خپله مور یې وله پی نه ورکوي، نو اوس مجبوري ده رضایي مور وله یو سړی زه به وله رضایي مور ونیسم. فلا جناح علیکم نو نشتي ګناه په تاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، نو نشتی ګناه په تاسو کله چې پوره ورکوئ تاسو هغه مال چې تاسو مقرر کړی د عرف مطابق، هغې له به هم حق ورکوئ. یعنې چې بس یاره بچي له پی ورکړو بیا به ورسره اخوا دېخوا وکړو، نه خبره به واضحه کې عرضه کړي. رب العالمین زمونه ګوره د معاملات صفا غواړي، هر چا حق هغه ته رسوا. او حدیث کې راځي داسې ورځ را روانه ده چې هغه ورځ باندې به نه دینار او نه به درهم وي، هېڅ به هم نه وي. او په هغه ورځ به د حقونو په باره کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي تپوس کېږي که نن په تاسو باندې د چا حق وي نو یې پوره یې کوي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه. وی درته که نه دی درته ولي وي، دې دپاره یې ته وایي که نه چې ګوره خبره تاوه راتوه مه ګوره، پلار ته یې مویې مور ته یې مویې. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، او پوه شئ چې یقینا الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. چې د چا زړه ژوندی د هغه دپاره دا نصیحت پوره دی چې ویرېږه د الله نه، او الله ګوره هر څه ویني. دا ایتونه صرف د رضاعت ته مسلې دپاره نه دي، ګورې ټول ژوند کې دا خبره یاده ساته، ویرېږه د الله نه او پوه شه څه چې ته کوې نو الله یې ویني. ښه نو د دې نه د اسلام عدل او انصاف راښکاره شو چې اسلام څومره عدل او انصاف والا دین دی. هغه څومره لوی مقام یې زنانه ته ورکړی دی. یعنې که زنانې انکار وکړي چې زه پی نه ورکو، زور زبردستي ورسره کېدی شي؟ نشي کېدی. دا هغه حق دی چې الله رب العزت ورکړی زنانو ته عزت. والذین یتوفون منکم، او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه. بله مسله بیانوي، یو خاوند مړ شو نو د ښځې د عدت مسله بیانېږي چې دا به 4 میاشتې 11 ورځې عدت تېروي. صرف دا د زنانو دپاره دی چې کله خاوند مړ شي، بس د پلار په باره کې هم نه دی، د مور په باره کې هم نه دی، خو دا زنانه به عدت تېروي 4 میاشتې 10 ورځې چې کله خاوند مړ شي. نو فایدې دلته دا راووته د خاوند حق څومره لوی حق دی. سوال دلته راغی چې ولې 4 میاشتې 11 ورځې تېروي، حکمت څه دی؟ نو یو پکې دا دی معمولي څوک خو نه دی تللی. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد د غزا نه راغی او زنانه ولاړه وه او هر څوک ولاړو خپلو خپلوانو ته، ورته وویلی شو پلار دې مړ شوی دی، شهید شوی دی، هغې انا لله ووایي، صبر یې وغوښتو د الله نه. بیا ورته ورور دې مړ دی، ماما دې مړ دی، چې کله ورته وویل شو یو ورته ووایي خاوند دې په کوم شهید شوی دی، په ژړا شو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خاوند یو مقام دی. نو خاوند معمولي څوک نه دی، د ده لوی حق دی. نو چې دومره غټ ثابت سړی د دنیا نه لاړ نو دې باندې عدت کېښودی شو. بله دا 4 میاشتې 10 ورځو کې مکمل به پته ولګي چې په خېټه بچی شتي او که نه. حدیث کې راځي که نه چې 4 میاشتې بعد ده ته سا پکې واچولی شي ماشوم ته خېټه کې. 10 ورځې ولې زیاتې کړي؟ که چېرته میاشت نیمه پکې کمه شي، ټولې میاشتې خو پوره نه وي که نه. نو 4 میاشتې او 10 ورځې عدت به دا تېروي. نو د ماشوم به هم پته ولګي، داسې نه په خېټه ماشوم او بل چا ته واده شي که عدت نه وي او بل چا ته واده شوی وي
نو دا هغه سړي بچی به بل چا ته به نسبت کېدی. الله رب العالمین د هر څه زمونږ حفاظت کړی. څومره مهربانه رب دی. دا خو موږ بې وفا یو. والذین یتوفون منکم، او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه، چې مړه شي دا به موږ ټولو باندې راشي. او دا یاده کوي څومره زنانو زموږ په مخ کې د خاوند د مرګ عدت تېر کړی دی، دا به زموږ د زنانو هم ګورې دا عدت تېروي. دا بعض خبرې محسوسول پکار دي. داسې هم یو وخت راځي چې هغوی به هم بیا د علماو نه او د خلکو نه تپوس کوي چې موږ پکې دا کولی شو که نه، عدت کې او دا کولی شو که نه، موږ به د خاورو لاندې پراته یو. یتوفون منکم، تاسو کې مړه شي، خبره موږ ته ده که نه، بل چا ته خو یې نه ده کړې، دې مسلمانانو ته ده. نو دا ورځ په موږ ټولو روانه ده. دا دلته دا ناست هم موږ دقې دپاره کوو چې دغه ورځ الله موږ ته اسانه کړي. چې کوم کسان په تاسو کې مړه شي، ویذرون ازواجا، او پرېږدي ښځې دنیا کې دې پاتې شو. دغه د دنیا حقیقت دی، هر څه پاتې شو. یتربصن بانفسهن، نو هغوی به انتظار کوي په ځانونو خپلو 4 اشهر وعشرا، 4 میاشتې او 10 شپې. دلته دا فایده یې ده کوي. دا عدت د هغه زنانه دپاره دی چې خاوند ورسره میلاو شوی دی، او د هغې دپاره هم دی چې خاوند ورسره نه دی میلاو شوی. لکه یو زنانه ده نکاح وشوه او خاوند یې څه شو؟ مړ شو. دلته طلاق په شان نه، لکه موږ پرون طلاقو کې وایي چې په دغه زنانه د طلاق عدت نشته چې طلاق یې کړي، خو چې خاوند یې مړ شو عدت به تېروي. بیا به دا نه وي چې یاره خاوند سره خو میلاو شوي نه، هغو صرف نکاح صرف عقد. بله دا یاده کړي چې د کمې زنانه په خېټه ماشومي، نو د هغې عدت وضع حمل دی، د ماشوم پیدایش. هغه 4 میاشتې او 10 ورځې نه دي، اگر که دا ماشوم 2-3 ورځې بعد پیدا شي، نو د دې عدت څه شو؟ ختم شو. ځکه چې هلته موږ حکمت ذکر کړو عدت کې، چې پته ولګي چې په خېټه ماشوم شتي که نه، نو دلته خو ماشوم پیدا شو، بس خبره ختمه شو، ورسېدې په دې. طلاق کې هم ګورئ د حاملې زنانه عدت دقه دی. طلاق کې هم د حاملې زنانه عدت هغه څه دی؟ د ماشوم پیدایش. ښه دا عدت چې تېروي 4 میاشتې 10 ورځې، په دې کې به دا ډول او سینګار نه کوي. دغه شان بې ضرورته د کور نه د خاوند د کور نشي وته عدت به هلته تېروي، الا دا که عذر راشي. دا مسلې موږ نورو ځایونو کې بیان کړي دي، دلته موږ تفصیل نشو کولی. او ضرورت مطابق د کور نه وتی هم شي، لکه هسپتال ته ځي، نور څوک ورسره نشته، ځان له سودا ضروري راوړي، دا ضرورت دی. او دا بعض خبرې بې دلیله دي چې سپینې کپړې به اغوندي، بعض وایي تور رنګ والا به اغوندي، او د کوټې چت ته نشي ختې، او سپومۍ ته نشي کتې، او بالکل په خپلوانو کې چې کوم سړي دي هغوی سره دوا سلام نشي کولی. دا بې دلیله خبرې دي. ډول او سینګار به نه کوي، که هغه د جامو ډول سینګار دی، که د میکپو دی، که د نکریزو دی، او که د خوشبویانو دی. کور نه به نه وځي الا چې ضرورت راشي. هر چې خپلوانو سره دوا سلام دي، د ضرورت مطابق دوا سلام ضروري خبره څنګه یې ښې ده، اجازت د دې شتي، دې څه حرج نشته. فاذا بلغنا اجلهن، بس کله چې دوی ورسیږي خپلې نیټې ته، کومه نیټه؟ عدت پوره شي. فلا جناح علیکم، نو نشتی ګناه په تاسو، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، باغ کار چې دوی وکړي په خپلو ځانونو باندې په ښه طریقې سره. عدت پوره شو نو که بیا ډول او سینګار کوي، که د کور نه وځي، څه کار دپاره، څه ضرورت دپاره، هېڅ خبره نه ده. الله بیا مشران په دې نه رانیسي. بس د عدت پوره شو که خو په ښه طریقې سره، داسې نه چې ناروا کار ورته هم اجازت دی. والله بما تعملون خبیر،
او الله پاک عملونو چې تاسو یې کوئ پوهه دی. اوس بله مسله راغله، یو زنانه د عدت په دوران کې 4 میاشتې 10 ورځې تېروي او د یو کس زړه کېږي چې زه دې سره واده وکړم، نو ډایرک ورته نشي ویلی صراحتاً ورته په دې نشي ویلی چې لا ښځه عدت کې ده او د بل خاوند یعنې د هغه هم عزت دی، د هغه هم مقام دی. نو داسې ټیم کې صراحت نشي کولی، صراحت حرام دی. یاره زه پلانې غواړم یا رشته ولیږي یا ته ورشي، دا حرام دی. یو بل کار کولی شي، اشاراتو کې خبره رسولی شي، چې د تعریض ویلی کېږي، یعنې د هغې د خپلوانو په مخ کې ووایي چې یاره زما مې اراده د یو دینداره نیکعمله زنانه یا دغه زنانه سره که دی خپل یو خبرو ځای پکې راشي او دی ووایي چې یعنې زما مې اراده د واده ده، هسې خبره ورته واوروله. دا قسمه خبرو او اشاراتو گنجایش الله رب العزت پیدا کړی دی، خو سپا خبره نشي کولی. یو زنانه طلاقه شوې ده، اولنی او دویم طلاق دی، نو په دې کې په اشاراتو کې خبره کولی شي؟ داسې نه چې هلته اشاراتو کې خبره کوي، هلته خو سړي په نکاح کې ده. د عدت موږ دلته چې کوم بیانو د هغه عدت دی چې خاوند ترې مړ دی، نو په دې کې صراحت سره خبره نشي کولی، صراحت سره اشاراتو کې کولی شي، هسې ورته خبره مخې ته کولی شي، په دې ګنجایش دی. ولا جناح علیکم او نشتی ګناه په تاسو فیما عرضتم به په هغه ټکو کې چې اشاره وکئ تاسو په هغې سره من خطبة النساء د غوښتنې د زنانو نه او اکننتم فی انفسکم یا تاسو پټوئ په خپلو زړونو کې، په دې هم الله رانیونه کوي. یعنې سړي په زړه کې ده چې دې ښځې سره به زه نکاح کوم، په دې دې الله نه رانیسي، مهربانه رب دی. او اشاراتو باندې دې هم الله نه رانیسي. علم الله، الله پوهه دی، انکم ستذکرونهن چې بېشکه تاسو به یادوئ دغه زنانه. الله ته خو پته نو دې ځای کې فایده یې ده که څه ناشنا فایده. یعنې رب العالمین د انسان د احساساتو خیال ساتلی دی. الله ما ته پته وایي تاسو به یادوئ، نو چې یادوئ یې نو خبره یې موږ ته اسانه کړه. اسانه یې داسې کړه چې په دې زړه کې که اوړي راوړي په دې هم نه رانیسي، او که اشاراتو کې خبره ورولېږي نو په دې هم نه رانیسي. څومره یې زموږ د مشاعرو د احساساتو خیال ساتلی. که چېرته داسې ویلی چې زړه کې خبر راشي هم ګناهګار یې، یا اشارات هم منع دي، نو بیا به ګرانه شي. نو الله وایي چې ما خو در سره اسانتیا وکړه، ولکن لا تواعدوهن سرا، او مگر لوزونه مه کوئ د هغوی سره په پټه. دا مه کوئ، دا سپک کار دی، حرام دی. یاره په پټه لوزونه یو دا دي چې زه به سره واده کوم، ته زما یې. او بعض علما وایي چې په پټه لوزونو کې اشاره فحاشۍ ته ده، داسې نه چې ته زنانه عدت دوران کې او ته په پټه لګیا ناروا کارونه کوې، والعیاذ بالله. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چې تاسو وایئ وینا نیکه. نیکه وینا کومه ده؟ اشاراتو کې خبره. بارک الله فیک، دې گنجایش دی. خو په پټه یارانی، د پټي میسیجونه، رابطې، ملاقاتونه نه. شریعت اخر زموږ نه څه غواړي چې دا پابندیانې لګوي؟ یا د کار الله ته دې کې فایده نشته. الله رب العزت زما او ستا د کور عزت غواړي. الله رب العزت پاکه معاشره غواړي.
دا بس داسې ځان سور شین کي یاره نو د ښځې مخ پټولو دا سختیانې تاسو جوړې کړي دي او هغه کور ته راتلی شي او دی نشي راتلی او لاس میلاوالی شي او نشي میلاوالی لږ روشن خیاله شئ زړه مه تنګوه الله ته دې کې فایده نشتی الله غواړي چې زما او ستا ښځه د حیا او د عزت ژوند تیر کړي الله غواړي چې زما او ستا خور په کور کې عزتمنه ناست دی الله غواړي چې ما او تا سپک کارونه نه کوو الله غواړي چې زما او ستا معاشره د زنا نه پاک الله غواړي چې زما او ستا معاشره قوم کیله ملک د یارانو د فحاشۍ د دې قصو نه پاکي تاسو نه غواړئ غواړو که نه خو هغه سړی غواړي چې هغه په خپله پاکي او روغ وي پلیت پاکوالی نه غواړي پلیت څه غواړي پلیتي غواړي چې هغه ته لار کولاو شي چې هغه خپل کار وکړي چې کله دې یو کس ولیدو چې د دې قصو زور یې لګولی و پوه شه دې ځان ته لار کولا وهل غواړي پاک سړی ولې دا کار کوي هغه پاکي غواړي نو ځکه الله دلته وایي چې را پټ یارانې نه ولا تعزموا عقدة النکاح او تاسو مه کلکوئ غوټه د نکاح به نه تړئ ګوره د نکاح دپاره الله غوټه یاده کړه دا مضبوط تړون دی مضبوطه غوټه ده دا په معمولو خبرو باندې نشي سپړدلی ته حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې ورسي عدت مقررې نیټې ته بې نکاح تړلی شي بیا که د نکاح غوټه مضبوطولی شي رب العالمین د دې خوږ کتاب نظار او قربان ورب الکعبه په یو ټکي کې خوند پروت دی په یو ټکي کې اوس ګوره منځ کې بیا وایي او دې ته د زړه غوږونه کولاو کوي ښه واعلموا او پوه شئ ان الله یعلم ما فی انفسکم چې یقینا الله پوه دی په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه نو ویریږئ د هغه نه واعلموا او پوه شئ ان الله غفور حلیم چې یقینا الله بخونکی صبرناک دی نصیحت یې راته بیا وکړو چې ګوره که ته ظاهره کې قصه بدلی را بدلی او دنه دې نور څه جوړ کړي دي نو الله ګوره په زړونو پوهه دی نو هسې دا خبره مه یادوه وایي فاحذرو ویرېږه دي نو بیا یې درته ووایي الله بخونکی مهربانه دی بخونکی د معنی ده که څه کوتهي د نه شوي وي واپس شي الله ته انسان دی کوتهي که چېرته وشي بل وایي صابر دی نو خو واضحه ده خو د نور په شان واضحه ده زموږ دې نافرمانیانو ته وګوره او د الله دې صبر ته وګوره دې کې خو تفصیل ته سره ضرورت نشته اوس بله مسله بیانوي یو سړی دی زنانه له طلاق ورکو او دا زنانې مسه کړې نه دی یعنې جدا شوی ورسره لا نه دی نکاح وشوه نکاح نه بعد د ښځې له طلاق ورکو یا خو د مهر مقرر کړی دی او یا نه دی مقرر کړی که مهر یې ټاکلی نو نیم مهر هغې ته پاتې شو دا نیم ولې پاتې شو زه ګوره دا خبرې مختصر ذکر کوم ځکه ټیم موږ سره لګي دا نیم ولې پاتې شو ځکه چې د هغې د دلجویۍ دپاره د زړه د ساتلو دپاره ستا په نوم شوې وه نو هغه کم درد خو څه نه څه تکلیف هغې ته ورسېدو که نه نیم مهر هغې ته پاتې مهر مقرر شوی نه دی نکاح شوی ده خو ټاکلی شوی پکې نه دی چې دومره مهر به وي د مهر خو به لازم ورکوي خو ټاکلی شوی نه دی او زنانې طلاقه کړه د میلاوېدو نه مخکې د نزدېکت نه مخکې نو دې ځي کې به دې له جوړه جامه ورکوي متعه دومره سوله ورکړي چې د هغې زړه پې راټول شي او که چېرته دا مسله خو پرون ذکر شوه که چېرته نزدېکت شوی نو بیا مهر ټول مهر به د زنانه ته پاتې او که چېرته نزدېکت وشي او مهر یې مقرر کړی نه وي داسې هم کیدی شي نو بیا به څه ورکوي بیا به مهر المثل خویندې کور کې نورې خپلوانې د هغوی څومره مهر دی هغه به ورکړی کېږي
او که چېرته زنانه مطالبه وکړي پرون موږ خبره ذکر کړه هغې ته څه ویلی کېږي خلع نو څه به کوي بیا د زنانه څه نه راځي دا خلاصه شوه نو چې زه دا ایتونه ویم چې تاسو دا خبرې ذهن کې لا جناح علیکم نشتی گناه پتاسو ان طلقتم النساء کچرت تاسو طلاقی کئی خزی کچا خزی خپلی خزی یعنی بعضو ټکو وضاحت ته ضرورت نشي ته پردي ښځو خو نشي طلاقه کولی چېرې ما د احمد هغه ښځه طلاقه کړې ده النساء الله ښځې ویلي نو ښځې ستاسو دې نه یو بله مسله راووته ګوره که چېرته د نزدېکت نه مخکې طلاق بلکل ناروا وی نو الله دا مسله نه بیانوله بلکې داسې به ویلی چې دا کار حرام دی خو چې کله الله د مسلې تفصیل بیانوي چې مهر سره به څه کوي نو دا فایده ترې راووته چې زنانه له طلاق وروستو د نکاح نه او مخکې د میلاوېدو نه ورکول څه دي جایز دي چې کله ضرورت راپېښ شي ما لم تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي هغوی او تفرضوا لهن فریضا یا نه یې مقرر کړی تاسو هغوی لره مهر دا تفرضوهم د لم لاندې دی لکه ما لم تمسوهن او لم تفرضوا لهن فریضا نه تاسو دا زنانه مسه کړي دي نه مهر مقرر کړی ومتعوهن او متعه ورکوي دوی ته متعه جوړې جامې ته وایي فایده وله ورکوي څومره یا الله علی الموسع قدرو په مالدار باندې د هغه په اندازه وعلى المقتر قدر او په غریب باندې د هغه په اندازه ده حالاتو ته به کتې کېږي سړي سره پیسې میسې ډېرې دي نو بیا ښه شی ورکړه غریب دی چې څومره یې وس کېږي متاعا بالمعروف فایدې ورکول دي په ښایسته طریقې سره الله اکبر ښایسته طریقې سره دې بیا اثباتي طلاق تا ورکړي دي او دغه شان بالمعروف یو تفسیر مشهور او یو معنی دا چې د عرف مطابق یعنی که زنانه داسې طلاقه کړی شي خلک وله څه ورکوي د هغې په اندازه باندې دا کار وکړه حقا علی المحسنین دا کار لازم دی په احسان کوونکو باندې که ته په دغه ډله کې نو بیا خو به دا کار کې یو زنانه دومره راغلی و ستا په نوم شوي خو که نه نکاح نه وشي په زړه کې به د هغې ارمانونه وو یو شی بل شی تا طلاقه کړه نو بیا مناسب خو نه دی چې دقې شانې ته بیا وشړې چې زه قیسه ختمه شوه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن او که چېرته طلاق ورکوئ تاسو هغوی ته مخکې د دې نه چې تاسو مسه کوئ هغوی وقد فرضتم لهن فریضا او مقرر کړی تاسو هغوی لره مهر دا دویم صورت دی دې کې او اولیني کې څه فرق دی دې کې مهر مقرر دی فنصف ما فرضتم نو نیم د هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی نیم پاتې دی الا مگر ان یعفون که معافیو کی زنانه څنګه معافي کوي یاره دا نیمه منه غواړه اشتي داسې درنې زنانه د سړو نه ګورې درنې د بعضو زنانو دومره دروند خوي که نه چې ډېر سړي به په هغې قربان کړي دومره سړیتوب پکې اوس دینداره زنانه ده سړیتوب واله ده موږ دا نه وایو چې څوک مطالبه کوي بېدینه ده یا بې سړیتوبه ده خو یو زنانه ذهن ته دا خبر راله چې زه نو ما ماسې د سره ژوند نه دی تېر کړی او د زما نه څه فایده نه ده اخیستې نو سله زه نه نیم مهر وړم معاف دی زه که دی معاف کړي نو معاف شو او یعفو الذي بیده عقدة النکاح یا معافیو کې هغه کس چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده څوک دی خاوند دا راجح ده اگر که بعض علما وایي دلته مراد د زنانه ولی دی که هغه یې معاف کړي وایي خو دا واضح دی چې دلته مراد خاوند دی نو ګوره داسې شتي درانه خلک
چې یاره څه نیم نیم به کوو خو زما راوستې وه غریبه یا زما په نوم شوې وه او د دې هر څه نه بعد ما طلاق ورکړو نو دا نور نیم درته معاف ځه داسې تعجب مه کوئ داسې زړونه والا پکې هم شته یو سړی په خپله بخیلي یا په خپله یو کار نشي کولی هغه ته مطلب وي چې یاره دا به هېڅوک نشي کوی بلکې د دې نه زیات ورسره کوي وأن تعفوا أقرب للتقوى او چې معافي وکئ تاسو نو ډېره نږدې د تقوا ته سختي نه ده پکار معافي کوئ ولا تنسوا الفضل بينكم او مه هېروئ احسان په منځ خپل کې دا جمله نه ده یاد یې کوئ د ژوند په هر موقف کې په هر ځای کې ولا تنسوا الفضل بینکم ستاسو د یو بل منځ کې چې کوم په یو بل احسانات دي د یو بل سره کومه رشته ده کوم نږدېوالی ده الله هغه مه هېروئ او داسې نه د نیم مهر د لاسه چې د هغه هر څه هېر کوي یا یې ښځه هېر کړي یا یې خاوند هېر کړي دا یو نیم دا سترګې بدلې کړي بدتمیزي شروع کړي بېادبي شروع کړي ته به چې د سره دی زما او د ده چې یو بل سره وخت نه دی شوی پلار د پلار په باره کې مه هېروه هغه څه چې څه هغه ستا دپاره کړي دي او کومه رشته ده رور ښځه دې طلاقه کړه خو منځ کې خو رشته پاتې شوې ده که یو بل سره مو څه احسانات بچې ملګرې انډیوال ټول پکې دننه راغلي ولا تنسوا الفضل بینکم هسې نه معمولي وسوسې د لاسه هغه هر څه له لته ورکړي نه إن الله بما تعملون بصير یقینا الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی نه ضایع کېږي که ښځې دا نیم مهر معاف کو الله یې نه که نه یې نو څه فایده شو چې الله یې نه اجر به ورته میلاوي بارک الله فیک الله به یې دې بدل ورکوي او دې سړي ورته دا باقي نیم معاف کو الله به اجر ورکوي معنی دا چې بېغمه شئ ستاسو دا احسانات دا سړیتوب الله دا نه ضایع کېږي ورې حافظوا على الصلوات خیال ساتئ د منځونو یا حفاظت کوئ په منځونو باندې والصلاة الوسطى او خاص په منځ منځني او دا غټ سوال زړه ته راځي چې مسلې د طلاق روانې خبره د منځه راله وجه دا ده یوه الله وایي د منځونو خیال ساتئ نو کورونو کې به هم جاخې نه وي په هغه کور کې جاخې ډېرې چې هلته مونځ نه کېږي او چې مونځونه پکې کېږي نو ډېر سکون والا ژوند ورب الکعبه قسم پرې ورته خورم دویمه ده الله وایي داسې نه د ښځې او د خاوند اختلافات ډېر شي دا ګوره ډېر داسې اختلافات دي چې د سړي ژوند لنډ تنګ کړي الله یې ته موږ ټول ساتي او دا جرګې ځي راځي او دا خلک ځي راځي او تا دا وي او ما دا وي الله وایي داسې نه په دې جاخو کې د لمونځ پاتې شي مانځه به خیال کوئ خصوصا د منځني مونځ په دې کې د مفسرینو بېشمار اقوال دي او هېڅ ضرورت هغه اقوالو ته نشته واضح حدیث کې راځي چې د خندق په ورځ کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه جنګ د لاسه د مازدیګر مونځ لیټ شو نو خیرې وکړي کافرانو ته الله دې وي د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي موږ یې مصروفه کړو د مازدیګر د منځه نه د منځني مونځ نه دا مونځ د مازدیګر د مونځ د دې ډېر فضایل دي لکه یو غټ فضیلت یې دا دی چې الله پرې خاص تاکید کړی دی سوال دا دی چې خاص تاکید ولې دی نو یو وجه د هغې دا دی چې دې ټیم کې اکثر خلک په دنیا کې سم مصروف وي مازدیګر دا ټیم دی چې ګرم ټیم دی دا مونځ د بېدینو نه پاتې کېږي حدیث کې راځي چې چا نه مازدیګر مونځ پاتې شو د ده کور خاندان مال هر څه تباه و برباد شو هر څه یې تباه و برباد شو نو د دې مونځ ډېر اهتمام کوئ وقوموا لله قانتین او ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي یا غلي الله ته چې ودرېږئ عاجزي کوونکي ودرېږئ
دا موضوع که ما شروع کړه عاجزي او خشوع په منځ کې نو په ګنټو بس پې کېږي خو په دې باندې الحمدلله زما مستقل بیان شته هغه به واورئ منځ کې خشوع څنګه راتلی شي او ولې پکې نه وي خو دا یاده که صرف یو خبره درته کوم او که عقل او زړه دې تیزي پوه شي به پې عجزي په اندامونو باندې اله راځي چې په زړه کې دننه عجزي پرته او چې په زړه کې دې الله ته عجزي نه وه که نه نو که زنځیرونه د دې اندامونو نه تو کې په دې عجزي نه راځي حدیث دلته د زید بن ارقم رضی الله عنه روایت دی وی مانځه کې به موږ په یو بل سلام اچو یو وخت کې د دې گنجایش پکې و وی الله دا آیت راولېږو وقوموا لله قانتین چې الله ته غلي او عجزه ودرېږئ نو فامرنا بالسکوت موږ ته امر وکړی شو چې مانځه کې به بارایي خبرې نه کوئ نو دې آیت سره خبرې څه شوې هغه بندي شوې فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كويري دي تاسو نمونس كوي چي پیاده یا سواره ويري دي دسنا نا دشمن دشمن سره صلاة الخوف داغي تفسير روان دي سورة النساء كي قال له وقتا اغا اله کیگی چی بالکل موقع پا کی لگا دیر برابریگی و سڑے پا کی منزو کی کله دشمن سره داسې سړی ونخلي چې موقع پکې بالکل نه برابریږي نو بیا به مونځ کې که پیاده یې که په سورلۍ یې او که هر څنګه یې اوس زه یم چې هغه کسان ماله څوک راولي یا زما دا خبره دې ورته ورسوي دا چې وایي په سر مې بوج دی او طبیعت مې لږ ښه نه و مونځ مې ونه کو یا مدیر راغی او یا کمپنۍ کې وم او یا بچو جړل او یا ښځې آواز کو مجاهد په جنگ کې توره لاس کې د ټوپک لاس کې دی الله وی په روان یې کوه خو کوئ په سورلۍ سوري کوئ خو کوئ مونځ به نه پرېږدي که دغو سره څه خاص وزري به یې ما ته ذکر کړي مونځ پرېښوده چا ته څه حال معلوم دی یو راته وښایي که نه وښایي یو شتي مرگ بارک الله فیک مرگ وزر نه دی وزر دی اوس دین علاوه او عقلی کار نه کوي لیونی دی په ده مونځ نشتی ماشوم دی په ده مونځ نشتی دغه ما ته مه رایادوه چې عقلی کار کوي او بالغ دی مسلمان دی د مرګ نه مخکې ما ته څه عذر نه دی معلوم چې مونځ پرېښودی شي دی داسې عذرونه شتي چې جمع مونځ پرېښودی شي دوه یو ځای کولی شي لنډولی شي خو دا عذر ما ته نه دی معلوم د پرېښودو ده نو که تاسو چا علم کې اضافه و یو دویم عذر هم پیدا کړو ما ته د مرګ نه علاوه بل نه دی معلوم نو به یې ذکر کوي فإذا أمنتم نو هر کله چې په امن شئ تاسو جنګ ختم شو فاذكروا الله نو یادوئ الله لره كما علمكم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما لم تكونوا تعلمون د هغه طریقې چې تاسو پرې نه پوهېدئ بیا مونځ داسې وکئ لکه څنګه چې تاسو ته الله ښوولی دی کومه چې عامه طریقه ده دې کې لویه فایده یاده کوي وایي مونځ وکئ الله یاد کوي خو په هغه طریقه چې تاسو ته یې ښوولې ده دین کې د ځان نه طریقې نشي راویستی بله فایده دا یاده که دلته د الله رب العزت احسان په موږ باندې علمکم ما لم تکونوا تعلمون ښوولې د تاسو ته هغه چې تاسو ته نه وه معلومه دا احسان د الله دی اوس خبره بیا واپس شوه کورنۍ مسایلو ته اوله کې مسله داسې وه لنډ پې ځان پوه کوئ چې یو ښځه د خاوني مړ شو نو د یو کال دپاره به دا زنانه د خاوند د کور نه نوځي او دا به عدت تېروي عدت څو یو کال عدت یو کال بیا منسوخ شو
په 4 میاشتو 10 ورځو باندې. خو ګوره د سوچ خبره دا ده، په کار ترتیب خو داسې په کار و چې دا آیت مخکې وی او دا موږ چې لږ ساعت مخکې وی دا وروسته وی که نه؟ ورسېدي ته زما په خبره چې 4 میاشتو 10 ورځو دا وروسته وی، کال دا مخکې وی، دلته د کال دا وروسته دی، 4 میاشتو 10 ورځو هغه مخکې دی. دلیل دی په دې باندې چې د دې آیتونو ترتیب دا توقیفي دی د الله له طرف نه، دې کې صحابه کرامو یا بل چا ګوتې نه دي وایلي. بس رسول صلی الله علیه وسلم به ملګرو ته وایي دا آیت دغه ځای کې ولګوئ، دا آیت دغه ځای کې کوي. په زمانه کې خو لازم فرق دی، هغه وروسته دی دا مخکې دی. خو زه د مصحف کې دا ترتیب یادوم کوم چې قرآن کې دی، چې دا ترتیب توقیفي دی، اجتهادي نه دی. دا د یو عالم یا د یو صحابي اجتهاد نه دی چې دې آیتونه یې کوي، دا الله له طرف نه ښوول شوي دي. والذین یتوفون منکم، او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا، او پرېږدي ښځې، وصیة لازواجهم، نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره. دا وصیت منصوب دی په دې فلیوصوا وصیة، نو دوی دې وصیت وکړي، وصیت د خپلو ښځو دپاره. ښه، یو دا خبره یاده کوي چې بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده او دا ډېره قیمتي خبره ده، وایي دا وصیت اوس هم مستحب دی، لازم نه دی، مستحب دی. هغه دا متاعا الى الحول غیر اخراج، د فایدې ورکولو تر یو کاله پورې نه به یې ویستل د هغوی. اوس هم مستحب دی. څنګه مستحب دی؟ احسان دی چې یو سړی وصیت وکړي خپلو خپلوانو ته چې که زه مړ شوم نو کاله پورې ګزاره وکړي. زموږ پښتنو کې به شتي دغه ورځې نه حساب شروع کړي، تا خو زموږ د ورور سره دا کړي، راوباسه سراو راوباسه. الله اکبر. نه بس دی نو خاوند یې لاړ، د هغوی خو هر څه ختم شو. الله وایي وصیت وکړئ. 4 میاشتې 10 ورځې خو به دا تېروي، خو لازم دي. نو څوک یې د پاسه زیاتې دي. زه یو هوښیار ملګری غواړم چې ټک کې جواب راکړي. تاسو ټول سوچ کوئ. 7 میاشتې 7 میاشتې او 6 ورځې ته مو خطا شو. 7 میاشتې 6 ورځې، یعنې 7 میاشتې 6 ورځې دې زیاتې تېرې کړي، او دې کور کې دومره وخت تېر کړی دی، او حق خو یې شته دومره. فإن خرجنا، نو که چېرته ووتې په خپله خوښه، وایي نه نه بس موږ 4 میاشتې 10 ورځې تېروو، بیا خپلو بچو سره ځم او یا زما د پلار کور کې اوسېږم. فلا جناح علیکم، نو نشتې ګناه په تاسو، فیما فعلن فی انفسین، په هغه څه کې چې کوي هغوی په ځانونو خپلو باندې، من معروف، د نیک کار نه یا ښایسته کار نه. الله بیا په دې نه رانیسي، ځکه چې هغه اوس په خپله مرضي اوسي. دې ځای کې دا فایده ده که دا به سورة النساء کې تفصیلا راځي. د ښځې چې خاوند مړ شو نو دا د دې اختیار نه د سخر په لاس کې دی، نه د لیور په لاس کې دی. د دې ولی د دې پلار دی، د دې رور دی، د دې زامن دی، د دې تره دی، دا د دې اولیاء دي. سخر نه او خواښې نه او دوی نه قصه ختمه ده. ما به ورځ یو کس راکړه سوال یې کوي، یو زنانه مړه ده، د هغې نه سره پاتې شوي، تقسیم د میراث، نو د سخر به پکې څو برخه رسي. دومره به ورته وخندل، ما سخر نه تاسو سم دغه جوړ کړی دی، سخر په څه باندې د دې نه میراث لري؟ په څه میراث چې وارثانو ته میلاویږي د هغوی یو تړون دی، یو وجه ده. زه به درته انشاءالله سورة النساء کې بیان کړم. سخر آخر په څه وجه میراث لري؟ ما خو به ما پوه که که نه څه معقول وجه، په څه وجه چې ښځې خاوند مړ شو نو د دې مشران دا کور والا نه دي، خپل کور والا سره د زامنو، دا د دې مشران دي. نو که دا وځي په خپله مرضي، الله تاسو پرې نه رانیوی کېږي. والله عزیز حکیم،
او الله زورور دی حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فائدې ورکول دي په ښه طریقې سره حقا علی المتقین دا لازمه ده په تقوادارو باندې دا جوړه جامه فائدې ورکول مستحب دي د ټولو طلاق شو د پاره لازم دي د کومې دپاره نه کومې زنانه له دا جوړه جامه ورکول لازم دی او د نور له مستحب بارک الله فیک چې مهر نه مقرر شوی ها مهر مقرر شوی دی یا مهر المثل ورته میلاویږي د نزدېکت نه مخکې طلاق ته نزدېکت نه بعد الله وی هر قسمه زنانه چې د جوړه جامه وله ورکوي دا د تقوادارو خلکو خوی دی چې دومره دا زنانه وزي د کور نه روانه ده نو دا حساب ورسره مه کوه كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانوي الله تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ هسې نه بیانوي چې خوندې والی د څه دپاره بیانوي چې د عقل نه کار والی سوچ پکې وکئ فکر پکې وکئ او عمل پې وکئ اوس د دې نه بعد الله رب العزت یو دوه واقعې راوړي او ټیم که زموږ سره شتي که نشتي یو دوه واقعې راوړي مختصر به یو واقع پکې ذکر کو دوه واقعې راوړي مناسبت څه دی مخکې وي سوچ وکئ ایتونه زه دې دپاره بیانوم الله وایي چې سوچ پکې وکئ نو وایي سوچ وکئ د پخوانو په دې واقعو کې م وکئ که نه یا دا چې که تاسو ته یاد وي مخکې د جهاد مسله روانه وه د دې کورنۍ د مسایلو نه مخکې په منځ کې هغه مسلې راغلې نو اوس بیا د جهاد هغه مسلې ته خبره واپس یې کړه واقعي دوه دي د بني اسرائیلو او د دې دپاره الله بیانوي چې ګوره بزدلي دا به په ځان کې نه ساتئ دغه شان د مرګ نه تیښته تا د مرګ نه نشي بچ کولی دغه شان د الله په احکاماتو کې به چون چرا نه کوئ لکه څنګه چې پخوانو کړي دي د هغوی انجام به بیان شي دې دپاره الله دا واقعې راوړي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آیت نه ګورې هغه کسانو ته چې وتلي وو د خپلو کورونو نه وهم ألوف او حال دا چې هغوی په زرګاو حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه مشهوره دا ده چې دا واقعه د بني اسرائیلو ده دا یو کلی او په دوی باندې طاعون بیماري راغلی وه نو بعض پکې مړه شو بعض د کلي نه ووتل بیا دوی اتفاق وکړو که دا بیماري بیا راغله موږ به ټول تښتو او د دې نه منع کړی شي وو موږ به ټول تښتو نو د دې مرګ نه به بچ شو نو دا ټول وتښتېدو د مرګ د یارې د لاسه الله پې مرګ راوستو په یو صحرا کې یا بعض مفسرین وایي چې دا یو کلی و دوی ته د جهاد وینا شوې وه د خپل نبي په ژبه باندې چې جهاد به کوئ نو دوی وتښتېدو وي دا کلی هم تا ته پاتې دی او ته موږ وجل غواړې په جهاد کې خو مرګ دی الله رب العزت په هغه مرګ په صحرا کې راوستو ټول یې مړه کړو نو بیا هغه نبي د دوی هغه په دوی باندې تېرېدو بعض ورته نوم ذکر کوي حزقیل علیه السلام هغه په دغه طرف باندې تېرېدو چې وي که ټول مړه پراته دي نو هغه دعا وغوښته الله ته عاجزي وکړه او فریاد یې وکړو الله رب العزت هغه دعا قبوله کړه او دوی بیا را ژوندي کړو دا هغه مرګ نه و کوم چې نیټه پوره شي او راشي مخکې د بني اسرائیلو بعض واقعې موږ بیان کړې دا مرګ په الله به طور د عذاب راوستی و نو ځکه یې بیا را ژوندي کړو دا په زرګو د مرګ نه یېرېدو الله وی تښتېدلي فقال لهم الله موتوا نو وی الله دوی ته مړه شئ ثم احیاهم
بیا را ژوندي کړل دوی ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خاوند مهرباني دی په خلکو ولكن اكثر الناس لا يشكرون مگر اکثر خلق شکر نه ادا کوي غټه فائدې دلته دا راووته چې څه الله ستا په نصیب کې لیکلي که ته دې ډېر وتښتې هغه تا ته میلاویږي بله دا د مرګ نه تخته مه ته به دې چېرته وتښتې د دغه ورځې دپاره تیاری وکړه ځکه چې خو لازم را روان دی نو تښتېده د هغې نه کم عقلتوب دی هوښیارتوب څه دی چې تیاری وله وکړي بله دا د الله فضل چې هغه خلک یې بیا را ژوندي کړو نو الله هلته دا نه وایي چې الله مهربانه په هغوی و الله مهربانه په ټولو خلکو دی خو اکثر خلک الله وایي شکر نه ادا کوي نو تاسو به د دوی پیښې نه کوئ الله وایي وقاتلوا فی سبیل الله او جنګ کوئ په لاره د الله کې واعلموا ان الله سمیع علیم او پوه شئ چې یقینا الله اورېدونکی پوهه دی په دې به اکتفا وکړو او دا بله واقع به تفصیلي ده نو هغه به سبا ته پرېږدو انشاءالله سبا به د 245 آیت نه 45 نن تاسو ما خطا کوئ سبا به انشاءالله د 245 آیت نه شروع کوو که نه 245 آیت نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد